د بحران ډله وايي پاکستان د طالبانو په هکله له سختو انتخابونو سره مخ دی. پاکستان چې د طالبانو پوره ملاتړ کاوه اوس پر دې ښایي پښیمانه وي چې موږ د طالبانو ملاتړ کاوه. د بحران ډلې ویلي پاکستان دې ته لومړیتوب ورکاوه چې طالبان واک له حکومتي لارې ونیسي، یعنې د واک لیږد ترسره شي تر څو له نړیوال رسمیت څخه برخمن او بیرونی مالي ملاتړ ولري. د دې ډلې د راپور له مخې کله چې د پاکستان نږدې متحده طالبان حکومت په زور ونیوی، خپل سیاسي مخالفین یې تبعید او هغه غرب چې د افغانستان دولت ملاتړ یې کاوه ناراضه کړ. د راپور له مخې چې پاکستان به بیا هم د کابل له نوي واکمنانو سره اړیکې قطع نه کړي، بلکې له دې موقع څخه به په استفادې سره به طالبان د نړیوالو غوښتنو ته سوق کړي تر څو هغوی د بشري حقونو مراعات او له تروریزم سره مبارزه غوښتلې کړي چې له دې لارې وکولی شي نړیوال مشروعیت او رسمیت ترلاسه کړي. پاکستان ډېرې هلې ځلې وکړي چې نړیوال طالبان په رسمیت وپېژني او له دې ډلې سره مالي مرستې وکړي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو د خپلو تعهداتو او غوښتنه د عملي کېدو غوښتنه وکړه. تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ څه کم 6 میاشتې تېرېږي، خو هېڅ یو هېواد د دوی جوړ شوی دولت په رسمیت نه دی پېژندلی او نه یې هم مشروعیت ورکړی. ځکه نو داسې برېښي چې اوس مهمه اړتیا ده تر څو طالبان خپل مشروعیت ترلاسه کړي، ځکه ښایي نور د نړیوالو له ملاتړه بغیر د دوی حکومت له لویو ستونزو سره مخ شي. طالبانو ویلي چې دوی څه ده اړتیا وه د یوه حکومت لپاره یې عملي کړي او اوس نو د نړیوالې ټولنې وار دی چې باید د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. خو نړیواله ټولنه له طالبانو څخه مشخصې غوښتنې لري چې دوی یې د عملي کولو غوښتنه کوي. نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو خوندیتوب، د ښځو حقونو ته احترام او د بیان ازادۍ پلي کول غواړي چې وایي تر اوسه طالبانو نه دي عملي کړي. قدرمنو لیدونکو، خپل نظریات د دې موضوع په اړوند له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.